خدای نه خواسته ته د داسې ټارګټ شکار نه کړي. بس هیڅ خبره نه ده، ما خو په ژوند کې راضي کوي. یریږي نه دی نه نو مرګ که نن وي که سبا وي نو راضي خو به. کومو خلکو چې دا کار کړی هغوی ته څه پیغام لري؟ خدای دې ترې ورسره پوه شي چې دوی د حق خبر. ملګرو دا د مفتي صاحب زوی دی، صرف حوصلې ته وګورئ. لکه تاسو په خپل چم گاوند، زه به تاسو ته وایم چې په دې خیبر پښتونخوا کې نور ماشومان تاسو وګورئ، خو دونه حوصله هغه به د چا نه وي. د مفتي صاحب د یو بل بچي کوم ویډیو چې راغل وه، هغې هم ویل چې آیا موږ ته مفتي صاحب دا وایي کوم زموږ پلار چې هغې موږ ته دا نصیحت کړی و چې آیا که داسې څه سخت وخت راشي د مرګ وخت، نو تاسو چې کوم دی به ژړا نه کوئ، بلکې الله تعالی وایي په قرآن کې وایي چې تاسو به صبر کوئ. نو وایي موږ چې کوم دی د خپل پلار هغه بیان اورېدل دی او په هغې باندې موږ عمل کوو او داسې سخت وخت چې کوم دی موږ برداشت کوو. د مفتي صاحب کوم بچي چې دي مختلف قسمه خبرې وکړي، د حکومت نه هم داسې څه ګیلې وکړي. که تاسو وګورئ زیات تر خلک چې کم دی هغه هم دا ګیله کوي چې آیا حکومت لا کم زموږ د خیبر پښتونخوا داسې سیکورټي یا نور کم حکومتي کم ادارې چې دي هغو له پکار دي چې د دې کم تحقیقات خو وکړي که نه چې آیا مفتي صاحب ولې او چا چې کم دی هغه داسې شهید کو. نو تر اوسه پورې چې کم دی په دې کې څه پیشرفت هم نه دی شوی، داسې باقاعده یو تنظیم هغه د دې ذمهواري هم اخیستې ده، خو ګورو چې مخکې څه کېږي او را روان کم وخت چې دی هغه په پښتنو باندې څنګه راځي. الله تعالی دې ورته ډېر اسان کړي، ځکه دا قصې چې کوم دي هکه مونږ نن سبا اورو نو ډېرې زیاتې مشکلې ښکاري.